خواهشات له پاچا څخه غلام جوړوي او صبر له غلام څخه پاچا جوړوي. داسې ژوند وکړه چې دښمن دې هم په دوستي پسې ارمان وکړي. که جاهلان واکمنان شي د ټولنې نظام او امنیت له منځه ځي. سید جمال الدین افغاني. څوک چې ډیر غږیږي ډیر غلطیږي. کله چې الله جل جلاله کوم بنده ته عزت ورکړي نو په خپل عبادت یې مشغوله کړي. رب عزت مو په برخه کړي. کله چې د چا سره مو ملګرتیا ختمه شوه رازونه یې واخله، یو چیرته یې ښخ کړه او ځای یې هیر کړه. د ښو انسانانو تګ بیا راتګ نه لري. مه پرېږدئ چې ښه انسانان مو له ژوند څخه لاړ شي. مغروره کېږه مه، د نړۍ ټولې لارې هدیرې ته تللي دي. د یوازیتوب په خوند هغه څوک ښه پوهېږي چې له مطلبي انسانانو ستړی وي. که مو په یو چا کې غلطي ولیدله ور اصلاح یې کړه، لیلام کوئ یې مه. باور وکړئ ځینې شیان شته چې د نړۍ شتمن انسانان یې نشي اخیستی، لکه مهربانه زلو او مهربانه اوسېدل. د دوو کسانو سره هیڅکله ملګرتیا مه کوئ، یو مغروره او بل مصروفه، ځکه مصروفه وخت نه لري او مغروره انسانیت نه لري. یو پاک زلو د دنیا تر ټولو ښکلې سرمایه ده. ستاسو لوی دښمن ستاسو بد ملګری دی. ځینې ملګري مه ملامتوئ. غربت د انسان مینه، ملګرتیا او دوستي کمزوري کوي. دا دعا ډیره کوئ چې خدایه په نن سبا کې مو هیچا ته محتاج مه کړې. د ځینو انسانانو زوال هغه وخت پیل شي کله چې د خپلو مخلصو ملګرو سره چل ول، دوکه او منافقت شروع کړي. رښتیني وګړي تل نورو ته درناوی کوي، بې ځایه خبرې نه کوي، لاپې نه وهي، تل رښتیا وایي، د چا شاته خبرې نه کوي. 100 زړونه مه خپلوئ، یو زړه وساته. په ژوند کې د ځینو کسانو نامونه په پنسل ولیکئ. که په ارزښت مو پوه نه شول بیرته یې پاک کړه. کله کله ځان پاتې راوستل د نورو د ژغورنې سبب ګرځي، نو ځینې وختونه په پاتې راتلو وویاړئ. نارینه په غیرت، ښځه په حیا، کور په مور او نړۍ په اسلام ښکلې ښکاري. توبه مه ځنډوه چې مرګ بې خبره راځي. لقمان حکیم صاحب. مرسته تل د الله جل جلاله څخه غواړه. د بنده مرسته یا پور دی یا پیغور. ښه اخلاق یو داسې ګل ده چې هیڅکله نه مړاوی کیږي. تل هغه خلک د نورو عزت او شرف ته په کمه ګوري چې خپل عزت او شرف نه لري. د بل چا کور ته ډیر ورتلل مو عزت کموي، مګر د خدای جل جلاله کور ته ډیر ورتلل مو عزت ډیروي. ژبه هیڅ هډوکی نه لري، خو بیا هم دومره کلکه ده چې زړونه ماتوي. له هر چا څخه د ښو کارونو تمه مه کوئ، ځکه چې هر ګل ښه بوی نه لري. که له بدو خلکو سره مو ملګرتیا وکړه، ژر ده چې د هغوی صفات تاسو کې هم پیدا شي. په دې مه خوشحالیږه چې زیات ملګري لرم. کله چې یو مشکل درته پیدا شي بیا به د ملګرو اصلي شماره درته معلومه شي.